بسم الله الرحمن الرحیم. دا ستاسې پوښتنه چې پر یو چا مې پور باندې دی زه په زکات کې حساب کوم که نه کوم. چې پر یو چا پور باندې او ته د زکات نیت وکړې چې دا په زکات کې ور حساب دا زکات نه صحیح کېږي. یا پلا به هغه پیسې درکوي او بیا به دوهم وارې ته به د پیسې په زکات کې ورکولی شوی او که هغه مستحق د زکات داسې نه شي کېدلی چې د هغه په لاس کې او ته وایې چې بس ما په زکات کې حساب کړی. او دوهم مسله چې تاسو پوښتنه کړې دا د سجدې د سجده تلاوت چې موږ یې اوښتمې ته ساتو. نه سجده تلاوت باید چې هغه وخت وسي چې دا سړی وظیفه کوي او سجده تلاوت راسي انو بالا چې پر هغه ځای سجده تلاوت وکړي چې ډېر سي بیا چې وظیفه ختم کی بیا چې وکړي، مګر بهتر دا هغه ده چې هغه وخت چې وکړي. نو دا خو به بالکل صحیح نه دی چې زه ټوله سجده وشتمه ته وساتم بیا به چې قرآن ختم سي دعاوې کېږي بیا به زه هغه وخت سجدې وکړم. نه دا طریقه بالکل نه ده صحیح. څوک ته چاته معلوم دی چې هغه وخت په دی ژوندی پاتې نه وي پاته. او بل تا یې طریقه پوښتنه کړې د سجدې طریقه اصلي دا ده چې ولاړ سه او بیا د هغه بعد بس سجدې ته ولاړ سه، نیت نه غواړي، بس تا نیت خپله د هغه د چې ته ولاړ سول د هغه د نیت دی چې زه سجده کوم او بیا هم کې په زړه کې کوې چې سجده تلاوت کوم صحیح دی. او تا ویل چې دوې ده که یوه ده یوه سجده ده او بیا نو په دې کې سلام هم نشته. البته که یو څوک په ناست چې وکړي سجده بیا هم صحیح ده، مګر بهتره طریقه دا ده چې ولاړ سي او بیا سجده وکړي. نو الله تعالی دې موږ ټولو ته ښه ښایسته قرآن مجید توفیق راکړي چې ویې وایو او ښه په صحیح طریقه باندې ووایو. قدرمنو زموږ چینل امام عبدالهادي ناصر در سره سبسکرایب کی او په سایټ کې د ګنټۍ بټن اوکې کی او د ثواب لپاره زموږ سره دغه ویډیو در سره لایک او شیر کی چې تر نورو مسلمانانو پورې هم ورسیږي.